الرحمن الرحیم د نبی صلی الله علیه وسلم دا فرماندار اس حدیث صحیح مسلم کې راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. چا چې د رمضان روزه ونیوله او بیا یې په هغې پسې شپږ روژې د شوال د میاشتې نه ورپسې کړلې او هغې پسې ونیولې دا دومره ثواب لري لکه چې ټول عمر دی روژه یې. اوس د دې یو چند مختصر مسایل هغه موږ ذکر کوو. اوله مسله هغه دا ده چې دا شپږ روژې د شوال دا په دې ټوله میاشت کې دي. دا د اختر د دویمې ورځې نه ته شروع کولی شي، د درېیمې نه څلورمې نه پنځمې نه د دې ټول نه ته شروع کولی شي. اوله ورځ باندې خو روژه نیول ناروا دي ځکه هغه اختر ورځ ده او واړه اختر ورځ چې کومي دغه صرف یو ورځ ده، نو په دویمه ورځ باندې درېیمه ورځ باندې دې نه ته شروع کولی شي. او که د میاشتې په دې اوله کې نیسي، که د منځ کې نیسي، که په دې اخره کې نیسي، ځکه ټولو ته شوال ویلی شوی ده. په حدیث کې دا دي ثم اتبعه 6 من شوال. یو مسله خو هغه دا شوه. دویم مسله هغه دا ده چې دا روژې دا که ته مسلسل نیسي او که دا جدا جدا نیسي نو هم جایز دي، ځکه په حدیث کې دا نه دي ویلي چې ته به شپږ روژې نیسي متتابعا پرله پسې نه. اتبعه 6 من شوال، شپږ روژې پسې د شوال نه ورپسې کا، نو چې د ټول شوال شپږ روژې تراجمه کې یوه نن ونیسه، یوه درېیمه ورځ باندې، بله په پنځمه ورځ باندې، بله په شپږمه، بل په اتمه، نهمه، لسمه باندې څنګه چې تا ته اسانۍ. که یو ځای غونډ نیسي هم صحیح ده، که جدا جدا یې نیسي هغه هم صحیح ده. نو شپږ روژې پوره کول غواړي. درېیمه مسله هغه ده چې دا شپږ روژې دا که اوس یو سړي باندې خپلې فرضي روژې پاتې وي نو د هغې نه مخکې دا نیولی شي که نه شي نیولی. دا یو اهم مسله ده. په دې کې چې کوم تحقیق موږ ته معلوم دی نو هغه دا دی چې که په چا باندې خپلې فرضي روژې پاتې وي، لکه بعضې زنانو باندې، بعضې خویندو باندې هغې باندې خپلې فرضي روژې پاتې وي، نو لاول به دوی دا فرضي روژې خپلې ونیسي او بیا به وروسته دا شپږ روژې پسې نیسي. د هغې وجه دا ده د حدیث باندې لږ سړی غور وکړي. حدیث کې دا دي من صام رمضان، چا چې د رمضان د میاشت روژه ونیوله ثم اتبعه بیا پسې وروسته ورپسې کړلې 6 من شوال، شپږ روژې د شوال نه، نو دا د ټول عمر ثواب دی د روژو. اوس یو کس هغه رمضان پوره کړی نه دی، رمضان نه هغه 4 ورځې، 5 ورځې، شپږ ورځې د روژې خوړلي دي، نو څوک دا نشي ویلی چې دا د رمضان روژه نیولې ده. نه که څوک چاته وایي چې لکه تا سږ کال روژې غونډې ونیولې، نو هغه څه وایي یاره یو 15 راته پاتې، یو شپږ نه خوړلی شوي دي، زه بیمار شوی وم. زنانه وایي چې رمضان نه دا پاتې شوي. نو لهذا حدیث کې دا دي من صام رمضان، چا چې رمضان روژه ونیوله نو رمضان دې ټولې میاشتې ته ویلی کېدلی شي. 15 کم، شپږ کم، 7 کم، 8 کم دې ته رمضان نه ویلی کېږي غونډ. نو لهذا لاول به دا فرضي روژې خپلې مکمل کړي او چې فرضي روژې مکمل کړي د هغې نه وروسته پسې بیا دا نفلي روژې ونیسي. او دا غونډه میاشت ده، په دې غونډه میاشت کې کېدلی شي لاوله کې دا فرضي زر زر ونیسه، بیا به کې خیر دی 3-4 ورځې وقفه وکړه او د هغې نه وروسته بیا دې خپلې نفلي روژې هغه شروع کړي. نو په دې موقع نه فایده اخیستل پکار دي. دا موقع د خپل لاس نه ورکول نه پکار. پته نه لګي بل رمضان په موږ باندې راځي که نه راځي، بل شوال په موږ باندې راځي که نه راځي، او دومره ثواب دی لکه چې ټول عمر موږ روژې نو دې اهتمام هغه ضرور وکړئ. تاسو یو مسله د ملګري دا تپوس وکړو چې که یو سړی داسې وي چې هغه اوس رمضان کې هم روژې خوړلي یو 15، خو بیا وروسته مسلسل بیمار دی او په دې اخرو ورځو کې دته صحت میلاو شو او دی اوس د نفلي روژې دا خو یو موقع ده او دا نیسي او د فرضي وروسته کوي، نو بیا کولی شي که نه. نو موږ ویو انشاء الله تعالی چې هر کله دته عذر دی نو قانون دا دی چې د عذر په وجه باندې الله رب العالمین هغه ممنوع اشیاء هم جایز کوي. چې ممنوع اشیاء جایز کیږي نو لهذا دا خو ممنوع هم نه دي، دا خو یو نفلي عبادت دی. نو چې کله یو سړي ته داسې عذر پیښ شوی دی چې هغې کې دته موقع صرف د نه میلاویږي د فرضي روژو د نیولو، دومره موقع ورته میلاو شو چې صرف د نفلي روژو به کې ونیسي، نو امید شته د رب العالمین د رحمت نه او دغه د فضل نه چې انشاء الله تعالی دا نفلي روژې مخکې کې او فرضي روژې بیا په بله میاشت کې ونیسي، نو انشاء الله تعالی د الله نه امید دی چې بیا کافي شي.